آغاز میشه و بازی رنگ و رخ دیگر به خود میگیره. راهی دایره میشه، فرصت یابی میکنه عمربک پهلوان، رد شده است از دیوار که شکل گرفته و همچنان رقبا در تعقیب هست. اینجا هم جدال بر سر تصاحب گوساله هنوز هم ادامه داره. در ادامه کار ما خواهد دیدیم که عمربک پهلوان از این فرصت چگونه استفاده میکنه. روح الله پهلوان همچنان کوشش تصاحب گوساله را داشت. عمربک هنوز هم گوساله را در تخم خود جا داده به گونه حرفه‌ای و ماهرانه، نزدیک به داری امتیاز هست. ببینیم عمربک چگونه استفاده میکنه از این فرصت. عمربک ببینیم که دقیق در وسط دایره قرار گرفته، دستان پنجه فولادی عمربک هنوز هم مقاومت نشان میده، نمیگذاره که این فرصت را از دایره امتیاز دوخته شده. ببینیم که از این فرصت چگونه استفاده خواهند کرد. بله عمربک پهلوان هست. 2-1. بله در لحظات پایانی، در ثانیه های پایانی مناس نیازوف هست که گوساله را در تخم جا داده. راهی دایره حلال هست. ببینیم امتیاز کی مانع مناس نیازوف میشه در این لحظات. امتیاز را برکه دفاعي لوبغاړي د نوموړي مخه ډبکولو کوشش کوي. روح الله دلته بریالی کیږي او کنه. جسور راهی دایره امتیاز هست، رقبا در تعقیب. ببینیم عمربک در راه است. عمربک پهلوان پنجمین امتیاز ولایت سرپل. جوان مرد جسوره په خپل کار کې ځان ښه ثابت کړی. پاس کوي مناس نیازوف د ټیم ورک دغه حالت غوره کوي د خپل ټیم او د خپل همکار په ګټه چې لوبېدنه تر سره کوي تر څو د حلال وکړي او ټیمي بریا ته ورسیږي. تر دې موږ ګورو چې 5-0 مخکښه دي د سرپل د لوبډلې پهلوانان په روانه سیالۍ کوي. مناس نیازوف او د سرپل لپاره تاسې د سرپل د لوبډلې سره کولو لپاره دی بیا په چټکۍ سره خپل اسغلی کنټرول هم د نوموړي په واک کې دی. بیا ځل نږدې کېږي دفاعي لوبغاړي مخې ته راځي. دلته حلال کړی او ته دغه کنټرول ډېر په ښه شان سره وکولی شي. کنتای پهلوان شکست بدهد. پرچمدار خوب ولایت نام سرپل با